دا ویډیو وګورئ او دا احساس وګورئ، بیا درته وایم چې دا احساس څه شی دی. موږ څومره غافل یو، موږ څومره بې پروا یو. سبحان الله. يعني احيانا لما سبحان الله. وای کله چې له دغو خلکو سره کینم چې مسلمانان شوي دي او د دوی احساس ګورم، داسې احساس کوم چې موږ د اسلام په مقابل کې تقصیر کړی، کمی مو کړی، بې پروایي مو کړی، غفلت مو کړی، موږ مقصر یو. سبحان الله. رښتیا وایي. ټول ټیم ژاړي، کمرمین ټول فهد الکندري خپله. څومره بې قدره دی موږ ته دا دین. موږ دې دین ته څه کړي، څه خدمت کړی ورته. يعني 40 کلنه ده. بنت في هذا العمر عمرها 24 سنة، کله چې دا رایادوي چې څنګه اسلام ته داخل شوي، ژاړي، احساس کوي. او داسې احساس کوي چې الله پاک تر ټولو غټ نعمت باندې نازولی ده، او موږ هم الله پاک په دې نعمت باندې نازولی یو. ولې دغه ارزښت باندې نه پوهېږي، دا احساس ولې نه لرو؟ او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به څه وایو؟ هغه چې سختۍ یې ګاللې دي او دا دین یې خپور کړی دی، او زموږ دین له دغه زموږ له حدود او منطقې نه اخواته نه اوړي. موږ مسؤول یو، الله موږ مسؤول یو. essayer de lire et de comprendre. عیسوي Moi, je viens d'une سمانه culture شوی ده، chrétienne, une فرانسوي famille ده. catholique. Et, dans la religion catholique, très tôt, il y avait beaucoup de زموږ choses په que je trouvais مسیحیت pas کې ډېر cohérentes, غیر qui منطقي شیونه ont وو. été écartées. Et هغه شیبې را یادېږي چې لومړی ځل یې قرآن لوستی و، او څنګه الله پاک مستقیم دې ته خبرې کولې. ډېر عجیب احساس، ډېر خوشایند، ډېر خوږ. کله چې ما قرآن لوستو، quand je lisais le Coran, سبحان الله، کوم احساس دی زموږ زړونو کې نشته. je suis quelqu'un en général سره له دې چې زه ډېره پیاوړې ښځه وم، خو voilà, بیا هم qui دا سخته وه. très rarement, qui sait prendre les épreuves et voilà même prendre Quran les چې به autres ما avec moi لوستو، pour les aider. Et quand j'ai lu le او Coran, داسې j'ai eu احساس la مې même کړی زه د الله sensation پاک que quand بنده یم، je demandais de la vérité ou د الله voilà, پاک ملک d'être ملکیت rapproché یم. de ça ou que et همدا اوس هم دا voilà, احساس c'est لرم. voilà ce que je ressens et ce que je ressens maintenant voilà c'est que زه د الله پاک c'est qu'on lui بنده یم. appartient, c'est qu'à lui que j'appartiens et que c'est une sensation énorme et que موږ ډېر قوي وو، خو د الله پاک نه پرته زموږ هېڅ ارزښت نشته. mais sans lui on n'est rien et د خبرو پر وخت je pleure rarement c'est vraiment کله کله ژاړم بیا. quand je reparle de ça j'en parle Subhanallah. rarement parce que c'est quelque chose qui me seigneur je suis که rien اسلام نه وای زما د ژوند هېڅ معنا نه وه. je sais pas à l'heure actuelle si Hitzman, j'étais hein. pas devenue musulmane il y aurait Subhanallah. aucun sens dans ma vie il y aurait pas الله څومره مهربانه رب لرو، څومره خوږ او مهم او باارزښته دین لرو، خو موږ یې په قدر نه پوهېږو. هغوی چې ورته نه وي راځي په دې قدر پوهېږي. داسې د دغه خلکو چې د اسلام مطالعه کوي او راځي د دوی ژوند مطالعه کوي، څومره غټ غټ کارونه دوی ژوند کې کړي دي، څومره اسلام ته ګټور تمامېږي، او موږ ته څومره بې ارزښته دی، څومره بې پروا یو. أجلس مع هؤلاء الذين الله پاک دې زموږ په حال دخلوا ورحمي. في الإسلام سلام علیکم. أشعر بأننا نحن مقصرون تجاه هذا الإسلام.